په څړځایونو کې غواګانې عموما 1 کیلو وچ مواد په 1 ساعت کې خوړلی شي. نو عموما داسې پر تولید غواګانې اکثره د ورځې د 20 نه تر 25 کیلو پورې وچ مواد خوري. که چېرته غواګانې مو بهر د 3 نه تر 4 ساعتونو پورې، نو دوی کولی شي چې د 3 نه تر 4 کیلو پورې وچ مواد د څړځایونو څخه ترلاسه کړي. بیا تاسو وګورئ او سنجش مو وکړئ چې تر څو ساعتونو پورې مو غواګانې بهر ته پرېښودلی شئ. که چېرته د 3 نه 4 ساعتو پورې پرېښودلی شئ، نو د وچو موادو د اخیستنې کوم ظرفیت چې دی تاسو کولی شئ چې هغه د مجموعي نه منفي کړئ. مثلا که 25 کیلو وچ مواد خوري، کولی شئ چې د 3 نه تر 4 کیلو پورې چې دی ترې وباسئ او جیره مو سنجش کړئ. که چېرته ستاسې غواګانې په څړځایونو کې او دوی په 1 ساعت کې 1 کیلو وچ مواد وخوري او په موجوده څړځای کې 20% پروټین، نو دوی کولی شي چې په 1 ساعت کې 40 ګرامه پروټین ترلاسه کړي. که چېرته د 4 ساعته بهر وي، نو دوی کولی شي چې تر 140 ګرامو، یا حتی که چېرته څړځای ډېر زیات غني وي، نو تر 160-200 ګرامو پورې پروټین ترلاسه کولی شي. دغه پروټین د مینټیننس یا د بقا دپاره چې دی بسنه کوي. خو د شیدو د تولید دپاره تاسو ته پکار ده چې تاسو خپله انرژي چې ده هغه په خوراکه کې ورزیاته کړئ. یعنې څړځایونو کې د غواګانو تګ د مینټیننس یا د بقا دپاره کفایت کوي، خو د شیدو د تولید دپاره چې دی کفایت نه کوي. نو په همدې منظور باندې کومه خوراکه چې په داخل د فارم کې به ورکول کیږي، په هغې کې باید د انرژي او د پروټینو کچه چې دی هغه ډیره زیاتوي، تر څو دغه کمبود چې کوم په څړځای کې رامنځته کیږي دا هم هلته پوره کړي. په عادي حالاتو کې غواګانې د 4 ساعتونو نه تر 8 ساعتونو پورې چې دی په څړځایونو پاتې کیږي. نو دوی کولی شي چې د خپلې بقا د اړتیا دپاره د 320 نه تر 400 ګرامه پروټین دا ترلاسه کړي. باقي بیا تاسو کولی شئ چې د شیدو د تولید دپاره انرژي، پروټین، منرالونه او نور شیان چې دي هغه محاسبه کړئ په کانسنټریټو کې، او ورسره خوا کې په قوي علوفه کې غواګانو ته په خوراکه کې ورکړئ. که چېرته مو غواګانې د لږ وختونو دپاره په څړځایونو پرېښودلې، نو بیا تاسو ته دا ضروري ده چې په داخل د فارم کې کومه خوراکه چې ورکوئ په هغې کې د پروټینو د انرژۍ اړتیا ورزیاته کړئ. که چېرته د 3 نه تر 4 ساعتونو پورې یا د لږې مودې دپاره غواګانې په څړځایونو باندې، نو بیا دا ضروري ده چې تاسو د فارم په داخل کې کومه خوراکه چې بیا غواګانو ته ورکوئ د ماښام د خوا نه یا د شپې د خوا نه، په هغې کې د پروټینو او د انرژۍ شتون چې دی دا ور اضافه کوي. ځکه په 4 ساعتونو پورې یا په 4 ساعتونو کې دوی کولی شي چې د خپلې بقا دپاره یا د ګرځېدلو نیمه انرژي او نیم پروټین ترلاسه کړي. که چېرته د 8 ساعتونو دپاره وګرځېږي او په څړځایونو باندې، نو دی به کولی شي چې یوازې د بقا دپاره کومه انرژي چې ده دا ترلاسه کړي، او د شیدو د تولید انرژي بیا تاسو هلته په داخل کې یا داخل د فارم کې ورکولی شئ. خو که چېرته د لږ وخت دپاره نو بیا تاسو ته دا ضروري ده چې تاسو د فارم په داخل کې چې کومه جیره غواګانو ته ورکوئ، په هغې کې باید د پروټینو او د انرژۍ کوم ضرورت چې دی، کوم اړتیا چې ده د بقا دپاره، هغه هم باید حساب کړئ.